السلام علیکم مینوالو، هیله د روغ جوړ به او د ژوند له خوندونه اخلي. مینوالو حساس محمد زه یم او په خپل کلي درګۍ چې عام طور په نورو علاقو کې درګۍ منګا باندې مشهوره ده، د اشنغر ضلع ده. یو درګۍ په ملکنډ کې د خدا درګۍ منګا ده. په خپل کلي درګۍ کې د ښاغلي زرنوش خان زرنوش کاکا سره ناست یم چې شاعري یې ماشاءالله د څه تعارف محتاج نه ده، تاسو به یې واورئ، خو د دې مختصر شانتې لنډه غوندې پېژنګلو تاسو سره کومه. کاکا جي دې ملګرو سره دعا سلام وکړئ. السلام علیکم. زما ګران وروڼو، زما نوم زرنوش او زما د پلار نوم میرا خان او ما د درګۍ های سکول نه میټرک کړی دی او دې وخت کې زما عمر 70 سال دی او دا حساس محمد زی زما په زړه کې ډېر زیات خوښ دی. د ده تصویر زما په زړه کې هر وخت موجود وي او نن راغلی دی. زه دومره خوشحاله یم لکه غټ اختر ورځ. ډېره مننه. زرنوش کاکا جي ملګرو سره یو خبره دا شریکه کړئ چې ستاسو تر دې دمه چاپ کتاب شته یا نشته، یا تاسو سره داسې دونه شاعري شته چې د کتاب برابر ده؟ چاپ کتاب خو مې یوم نشته. چا راته ویلي وو چې دا کاپي راکړه زه درله چاپ کوم. یو کال پرته وه بیا واپس شوه او اوس هماغه کاپي ده چې زما په جولۍ کې ده او چې ما پکې څه لیکلي دي نو تاسو پکې یو معمولي شانتې غزل واورئ. ملګرو د زرنوش کاکا شاعري اورو او موږ هم ورته غوږ وږدو، تاسو هم ورته غوږ وږدئ. جي وایي تا ته زما او ما ته ستا په سر خبرې کوي. تا ته زما او ما ته ستا په سر خبرې کوي، ځای چې دا شک مړ کړو همدې د شر خبرې کوي. واه 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 واه. تا ته زما او ما ته ستا په سر خبرې کوي، ځای چې دا شک مړ کړو همدې د شر خبرې کوي. او کله ګرمي کله یخني او کله رنګ د بهار، ستا د طاقت په ژبه بحر و بر خبرې کوي. ډېر ښه شعر دی، ډېر ښه. کله ګرمي کله یخني او کله رنګ د بهار او ستا د طاقت په ژبه بحر و بر خبرې کوي. او هغه د میاشتو مزلونه په ګنټو کې کېږي، مه حیرانېږه د انسان هنر خبرې کوي. واه واه واه، بیا ووایه جي دا شعر. واه. هغه د میاشتو مزلونه په ګنټو کې کېږي، مه حیرانېږه د انسان هنر خبرې کوي. او اول به ژبه د خبرو ذریعه ګرځېده، اول به ژبه د خبرو ذریعه ګرځېده، اوس عجیبه ده د هر چا نظر خبرې کوي. او غریبان خپل فریاد د ډېرو نه په پټه کوي. غریبان خپل فریاد د ډېرو نه په پټه کوي. غریبان خپل فریاد د ډېرو نه په پټه کوي او د امیرانو زور د سیمو زر خبرې کوي. دا د واه ډېر ښه شعر دی. او زرنوشه ته خو بې زبانه مینتونه کوي. زرنوشه ته خو بې زبانه مینتونه کوي، دلته د ژوند نشه ده هر خودسر خبرې کوي. یقینا مینوالو تاسو ولیدل زرنوش خان کاکا په لیکلو کې څومره زور دی، خو دا ډېر د افسوس مقام دی چې تر دې دمه داسې شاعري د منظریام نه پټه ده. نو زرنوش کاکا په یو غزل باندې د مینوالو تنده نه ماتېږي او غواړو چې یو غزل را سره بل شریک کړي. ښه زما وروڼو، ځان له خپله ځانه ورک و دا ژوند و، ځان له خپله ځانه ورک و دا ژوند و، او درد د خپل دربانه ورک و دا ژوند و. او نه دې خپله ژبه نه دې خپله خوله نه پکې ژبه وه، نه دې خپله خوله نه پکې ژبه وه، او تن د خپل لسانه ورک و دا ژوند و. او نه دې وس په لاسو نه په خپو اختیار، نه دې وس په لاسو نه په خپو اختیار،
او خپل ضمیر بستان او ورک و دا ژوند و او ویړ چمن به ورک د خپل مالي نه و ویړ چمن به ورک د خپل مالي نه و او ګل چې د بوران ورک و دا ژوند و او څوک یو لفظ برداشت د مشرۍ نه و یو لفظ برداشت د مشرۍ نه و زوی چې د دادا نه ورک و دا ژوند و او چا به د حیا د نوم نارې کړلې چا به د حیا د نوم نارې کړلې او څوک به د حیا نه ورک و دا ژوند و او څوک لکه زرنوش چې کله شاګر او ګدا څوک لکه زرنوش چې کله شاګدا او څوک چې له دنیا نه ورک و دا ژوند زرنوش کاکا زړه مې غواړي چې یو کلام را سره بل هم شریک کړي خوند یې را پرېښی دی جي بلکل به زه سره اصل کې د دوی د کتاب کافي چې کومه ده دا لکه زوی پښې او خیال دی هغه لیکایي دا ډېر وخت لیکایي ده ځکه چې هغوی په خپله وضاحت وکړو چې زما عمر اویا کاله دی نو دا کتاب تاسو سوچو کې دوی چې دا کوم لیکنه دا به د څونه وخت وي اوس د نظر کمزوري هم ده او بل هغه لیکایي میټو شوې ده لږه لږه مونږ ته په خپله په ځوان نظر باندې نه ښکاري جی ارشاد غشي چوسار چې د ځیګر نه وځي غشي چوسار چې د ځیګر نه وځي نو کرکې تیرې د زړه د سر نه وځي او په سرمایي ماښام ځلا د شفق ښکاري لمبې د بحر بر نه وځي بیا ووایه دا شعر جي په سرمایي ماښام ځلا د شفق ښکاري لمبې د بحر بر نه وځي او سپکه شي ورکه شي د باد بڼه شي پښتنه پیغله چې د ور نه وځي ډېر ښه شعر دی سپکه شي ورکه شي د باد بڼه شي پښتنه پیغله چې د ور نه وځي او څه یې ځواني او څه شمله پاتې شي او څه شمله پاتې شي چې د سیالانو د لښکر نه وځي ډېر ښه دی او کله به حل شي په جرګو د کلي کله به حل شي په جرګو د کلي چې فیصلې د مقدر نه وځي ډېر ښه شي او چې څومره پټه شي ایله ښکاره شي چې څومره پټه شي ایله ښکاره شي او زرنوشه چرې د نظر نه وځي یقینا مینوالو تاسو د زرنوش کاکا جي نه شاعري واورېده چې دې ته شاعري وایي تاسو ته پته ده په میډیا باندې د کومو خلکو قبضه ده الله دې معافي وکړي نو دا زمونږ د عوامو د خواصو ټولو دپاره د افسوس مقام دی چې داسې شاعري زمونږ نه پټه ده نو په دې خپله مرکه کې اخیره کې زه خصوصا د خپل علاقې چې کوم زمونږ نوموړي مشران دي زمونږ کوم MNA MBS دي یا زمونږ د دې علاقې کوم د سر خلک دی نو هغوی ته زما خواست دی چې که تاسو نه کېدی شوه نو لازمي یو کې چې د زرنوش کاکا جي کتاب دغه ډېرې منډې به پکې زه هم ووایم د کمپوزینګ د فرسته د وړو راوړو چې د خپل کم خرچه کېږي لږه ډېره زمانه کېږي انشاءالله هغه به هم کوم خو که تاسو راسره کومک وکړو نو دا کتاب به سبا ته پاتې نه شي ځکه چې دې کې یو خبره دا ده چې شاعري هر شاعر ته د خپل اولاد عمره ګرانه وي نو چې دا شاعري د شاعر په ژوند چاپ شي دا د هغه دپاره یو بهترین او یو لوی ارمان او یو لویه خوشحالي وي نو غواړو چې دا کتاب د دوی په ژوند چاپ شي او دوی یې په خپلو سترګو وویني چې یو دا کتاب زما چاپ شو نو که داسې څوک خواهشمن وي داسې څوک اثر رسوخ والا مشران وي ملګري وي چې هغوی خواهش لري چې یو د زرنوش کاکا جي دا شاعري مونږ چاپ کړو نو خاص کر د خپلې درګې کلي د علاقې نو ځکه چې پهچان مونږ به پته موي دا زمونږ دپاره ویاړ دی زمونږ دپاره فخر دی ډېره مننه خوشحاله اوسئ والسلام